شینواری سپیکس نه ورلد کپ مهم ده. ورلد کپ بیخي ډیر مهم دی. نصرت صاحب صادر مو ورته اچولی دی او روان یم د خیره. که ورلد کپ دپاره ټیم جوړ نه کړو نو ورلد کپ راتښتو راپټو. خدای دې غرق کا. او بچا دا د ظالمانو د لاسه خو تیر نظام فسادي نظام چې زه ورته یم هغه فسادي نظام تباه و برباد شو. د امارت اسلامي نظام دا د شیر علي مبارز رور تاسې کوم ځای نه را پیدا کړی و په سترګو ړانده شي چیرمین او سی ای او. د الله ولیانو لرې کړئ. دا حشمت شهیدي خو مو لرې کړه. اصلي جرله دام ده. دا اوس سړي زامن دي. چېرته سی خلک راولئ وروره. داسې کسان راولئ چې د وطن چیرمین سلیکټر ښه ښکاري. تاج ملک راوله که څوک نه در سره. دغسې خلک راولئ چې پوهېږي چې ټیلنټ څنګه را دغه کړي. ورلد کپ مهم ده. ورلد کپ مهم ده. هغې دپاره باید ته ټیم سلیکشن سی وکړې. د شپږیزې پرفارمنس څه مطلب چې ته اوس مثلا یو قسم ته نه سلیکټ کوې او بیا زه سید شهیدي خو تیر دغه کې سینچري سلیزه وواله په هغې باندې زه خبره نه کوم. ګوره یو سړی که ستا بد هم راځي یا ستا ورسره خدای مکه زموږ د کرکټ په وجې بد راته د افغانستان د کرکټ په وجې او ما دا فکر کوه چې دا د بېغیرتۍ انتها ده چې ته پرفارمنس نشي کولی کیچ نشي نیولی یو شی نشي کولی. ته د افغانستان کرکټ ټیم لیډ کوې. ته مونږ شرمای. یو لیډري یو پکې پټېږي هر ځای کې 11 کسان دي. نو زه شهیدي به پته ولګېږي خدای دې وکړي چې دلته هم همداسې سکور وکړي او هغه شهیدي شي لکه دی چې پخوا و. که نه نو ځای بیا نشته. دغه نور خلک دا یامین احمدزی دا فضل فاروقي دا خوا دې خوا دا کوم ځای نه را پیدا کړه. تاسې دې د 2 کالو ریکارډ وګوره. 15 ګیمونو کې مثلا د 14 وکټ اخیستي فضل فاروقي. 6 رنزونه زیات رنزې پر اوور کې ورکړي دي. د تیشي فاست بالر. هغه بل یامین احمدزی وروره کله ورک شي کله به د ضرورت نه و. پوه شوې عجز کرکټران ټول عجزان یو ملنګان خلک یو مګر د ضرورت نه و. تاسې باید اسمت عالم راپورته کړی وای. تاسې باید فرمان صافي ته چانس ورکړی وای. تاسې باید محمد اکرم ته چانس ورکړی. د محمد نبي چې ملرې کاو دغه په ځای به زبید اکبري راوستی وای. ډاون د اوډر به هم ټرای کړی وای. لیفټ آرم سپین هم کوي. د شپږیزې پرفارمرز باید 2-3 عمران میر پکې راواچوئ. اټس ناټ ا بیګ ډیل. آیرلینډ دی ون ډے دی او ون ډے ورلډ کپ را روان دی. ته دا نشي ویلی چې بس عمران میر په T20 کې واچوه بیا نه ورکه موقع ایکسپوز بشي. دا ټیلنټ دی. دا به ستا 15-16 کسانو پولي نو هغې نه به ته کسان بیا سلیکټ کوې. بیا ورلډ کپ مهم ده. ورلډ کپ دپاره ستا په ورلډ کپ نظر دی. راتښتی نه او نه یې راپټی. راتښتولی خو هسې نه چې خلک به دې سر مات کړي خو راپټولی خو یې شي کیدی شي. موږ ته معلومات نشته نو قسمه قسم خلک شته. نو هیله ده چې ورلډ کپ دپاره ټیم جوړ کړئ. اټس ا ورلډ کپ. پوه شوې ټوله دنیا ورته ټیم جوړی وس نه. ته وروره بس نیخته یې هماغه زوړ ملا او زړې تراوین هم بتر کار وشو. نو هیله ده چې ټیم سی سلیکټ کړئ. دې ځل چې دا کوم دغه دي ډېر بد ټیم هم سلیکټ کړی دی. خو بل ځل چې دی هیله چې په دې ټیم سلیکشن کار وکړئ. خو هغې نه مخکې دا سلیکشن کمیټې والا دا دواړه دا احمد شاه دا خو داسې شی دی لکه د هغه اشرف غني او کرزي په وخت کې چې هغوی ورسره و دي نورو به حکومت چلاوه. دا شیر علي مبارز رور چې اوس حکومت چلوي دا خلک لرې کوي. مړه سی سالډ کسان راولئ چې د افغانستان کرکټ دپاره هغه یو ویژن ولري. بیا به موږ ورلډ کپ مهم ده ورلډ کپ ګټلی شو.